سلامونه همت جان اپیسل چینل ته ښه راغلاست. تاسو باید په واتساپ کې دغه څو طریقې ترسره کړئ تر څو ستاسو واتساپ چې دی هغه له هیک کېدو څخه وساتل شي. دا چې په اوس وخت کې زیات واتساپونه چې دي هغه هیک کېږي، نو تاسو باید حتماً دغه څو کارونه چې دي هغه په واتساپ کې ترسره کړئ او تر څو ستاسو واتساپ چې دی هغه خوندي شي، له هیک کېدو څخه بچ شي. هغه کوم کارونه دي زه به درته دغه ویډیو کې ټوله طریقه درښیم. که تاسو زما چینل کې نوي یاست زما چینل سره سبسکرایب کړئ. تاسو به لومړی راشئ واتساپ به خلاص کړئ. صحیح ده؟ کله مو چې واتساپ را خلاص کړ د پاس د درې ټکو باندې به کلیک وکړئ، دا ځای باندې. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړل له هغې وروسته به راشئ لاندې سیټینګ ته، سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. په فارسي کې که چیرې کې تاسو فارسي ته ډولی وي نو تنظیمات ورته ویل کېږي، تنظیمات باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته سیټینګ باندې کلیک وکړل له هغې وروسته به راشئ اکاونټ ته، دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې اکاونټ باندې کلیک وکړله له هغې وروسته پاس سیکیورټي نوټیفیکیشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې د ځای باندې کلیک وکړ دلته نو دغه اپشن چې دی دغه اپشن به آن کړئ. صحیح ده؟ اوس اپ ته آن به یې کړئ داسې. کله مو چې آن کړه دا لومړی طریقه را به شئ بیرته دلته دغه پاسکې چې ده دغه ځای کې تاسو د ګوتې سکین هم ورکولی شئ. صحیح ده؟ تاسو کله چې واتساپ ته داخلیږئ نو تاسو باید د ګوتې سکین په واسطه ورته داخلیږئ، دا دوهمه طریقه ده. او دریمه طریقه چې ده هغه تر ټولو ډېره مهمه طریقه چې ده هغه تاسو باید په خپل واتساپ کې ایمیل ادرس اضافه کړئ، ځکه چې ایمیل ادرس د دې لپاره مهم دی که چیرې کې تاسو له هېواده بهر یعنې یو بل هېواد کې بل هېواد ته سفر وکړئ، هلته خو د افغانستان نه نمبرونه چې دي هلته کار نه کوي. صحیح ده؟ نو تاسو کله چې تاسو نه چې واتساپ یا هم خراب شي یا هم کوم بل موبایل ته دغه واتساپ چې دی انتقالوئ نو ستاسو نمبر ته یو کوډ درومي، نو هغه وخت کې چې تاسې بل هېواد کې وئ نو هلته خو افغانستان نمبر کار نه کوي، نو د دې لپاره تاسو باید ایمیل ادرس په خپل واتساپ کې چې دی هغه اډ کړئ، تر څو تاسو بیرته چې کله بل موبایل کې واتساپ ته داخلیږئ نو تاسو ایمیل ادرس ته به د نمبر په ځای کوډ درځي، تر څو بیا په اسانۍ سره هغه کوډ چې دی راواخلئ او خپل واتساپ پرې خلاص کړئ. نو دغه ډېر تر ټولو مهم چې دی دغه ایمیل ادرس دی دغه باید حتماً پکې اډ کړئ. تاسو به راشئ ایمیل ادرس باندې به کلیک وکړئ، لاندې به راشئ اډ ایمیل باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې اډ ایمیل باندې کلیک وکړ دلته به ورته ایمیل ورکړئ. صحیح ده؟ دغه ځای کې زه راځم دلته ایمیل ورکوم. کله مو چې ایمیل پکې اډ کړ لاندې به راشئ نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې نیکسټ باندې کلیک وکړ نو تاسو ایمیل ته یو کوډ درځي. صحیح ده؟ هغه ایمیل ته به لاړ شئ، هغه کوډ به راواخلئ. زه راځم ایمیل ته چې ما ته کوډ راغلی دی که نه، زه هغه کوډ رااخلم دلته یې پیسټ کوم. ښه دغه ما ته کوډ چې دی هغه راغلی دی. صحیح ده؟ د ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک پرې وکړله نو تاسو ته به دغه صفحه چې ده دا صفحه به راخلاصه شي، دلته به خپل کوډ چې دی هغه ترلاسه کړئ او پیسټ به یې کړئ، بیرته به لاړ شئ واتساپ ته. ښه دغه کوډ دی، کله چې تاسو ایمیل ته کوډ راغی دغه کوډ چې دی دغه به کپي به یې کړئ، نو بیرته به لاړ شئ واتساپ ته، دلته به دغه کوډ چې دی دغه پیسټ کړئ. کله مو چې کوډ دلته پیسټ کړ دغه ځای کې له هغې وروسته به راشئ لاندې ویریفای ته. صحیح ده؟ ویریفای باندې به کلیک وکړئ. دغه دا زمونږ ویریفیکیشن چې دی هغه ترسره شو، دلته وګورئ دغه ځای کې دغه د ویریفاید ولیکلو، یعنې زمونږ ایمیل چې دی هغه په واتساپ کې اډ شولو. نو اوس تاسې که چیرې کې له هېواده بهر هم واتساپ ته داخلیږئ نو تاسو ته به ایمیل ته کوډ درځي، د ایمیل په واسطه تاسو کولی شئ چې واتساپ ته داخل شئ. دا یې دریمه طریقه وه. او راځم یو بله طریقه ته، دلته دغه ځای ته ټو سټیپ ویریفیکیشن دا ځای باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده؟ دا څلورمه طریقه. لاندې به راشئ ټرن آن ته، دا ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته به یو کوډ ورکړئ. صحیح ده؟ تر شپږو عددونو پورې به یو کوډ ورکړئ، مثلا 1 2 3 4 5 یا 6 دا ډول یو کوډ به ورکړئ. صحیح ده؟ داسې کوډ چې درنه هېر نه شي تر څو تاسې چې کله واتساپ ته داخلیږئ نو تاسو څخه هغه کوډ چې دی غواړي. صحیح ده؟ زه راځم دلته کوډ ورکوم. کله مو چې کوډ ورکړ تاسو باید دوه ځلې هماغه یو ډول کوډ ورکړئ. صحیح ده؟ کله مو چې کوډ ورکړ له هغې وروسته به راشئ لاندې سیو ته، سیو باندې به کلیک وکړئ.
دغه د زمونږ دغه سیټینګ چې دغه هم ترسره شو، دلته پاس وګورئ، موږ ته یې د تایید نښه چې ده هغه راکړله. نو دغه څلور سیټینګونه چې دي دغه تاسو باید په واتساپ کې حتما ترسره کړئ، تر څو ستاسو واتساپ چې دی له هیک څخه هم وساتل شي. او تر څنګ تاسو ته ما نورې ځانګړتیاوې هم در وښودلې، د ایمیل ادرس چې تاسو ته هغه هم ډېر مهم دی. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ خپل واتساپ چې دی هغه محفوظ وساتئ. نو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو درسره لایک کړئ، له ملګرو سره یې هم شیر کړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.